دې وکړي زندان ته لاړ شي او ترې وژغورل شو. زه سلیم ته زنګ وهم، د مراد د کارونو په اړه ورته وایم په ما یې فشار راوړ تر څو د حسین پته له تام واخلم. لیوانۍ هله زنګ ووهه. ان د دې لوبې په اړه هم ورته ووایه. له مراد نه د ژغورېدلو لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې هغه زندان ته لاړ شي، که نه موږ به تباه شو. هره ورځ نشم کولی د مراد له ډار سره یو ځای ژوند وکړم. هر څه چې کېږي ودې شي. زه ډېره ستړې شوې یم مورې، نه غواړم یا سلیم له لاسه ورکړم. ترورې راسه وګوره، راسه مې کړې. نه زه هم دلته ښایم، کور کې راته ښکاره که. هله نو ویله کوم. الیف راشه وګوره د ټولو رسمي ښکلی. آفرین دې وي. زما انځور دې ولیده؟ وګوره ترورې، دا مې جی کاکا دی. څنګه هم خانم شاه ترور او ثانیه ترور ده. ولی خواند ما خو کلی رسمی کړې. روجوی کاکا تل د هغوی په منځ کې ولاړ وي. یوازې د صدقو لپاره زه باید جابر سره وګورم، هیله کوم. زه کوم کار نشم کولی. جابر نه غواړي تا وګوري، په زوره خو یې نشم راوستلی. هله نو مه په تمه کېږه. وګورئ دا خبره ډیره مهمه ده، تر څو چې هغه ونه وینم زه نه ځم. یو ځل بیا ورته ووایئ چې زه ورته په تمه یم. څو شېبې صبر وکئ. نه داسې نشي کېدلی، باید یو کار وکړم. سلیمه عدالت پلی کوي. اوستا عدالت همدا دی وروره. ها دا چې پاسلې د زړه سوځېده ورسره یو ځای شوې. آیا په دې ژوند کې یوازې ما ګناه کړې؟ له ټولو نه کرکه لرم، له ټولو نه. ولې نه غواړې ما سره وګورې؟ ما تا سره څه کړي جابره؟ خبرې وکړه جابره، ولې دې زه پرون له دې ځای نه وشړلم؟ هله ځواب راکړه جابره، ولې؟ ته ډېره ښه پوهېږې چې لامل یې څه دی. زه په څه پوهېږم؟ په هر څه پوهېږم سهرا. هڅه مه کوه چې له ما نه یې پټ کړې. خدایه، لکه چې د مراد په اړه خبر شوی. څه وشول؟ اوس خو نور څه نشې ویلی، همداسې نه ده؟ نه جابره، داسې هېڅ کوم څه نشته. زه یوازې که مجبوره نه وای بیا نو. څه ته مجبوره وې سهرا؟ ها له ما سره لوبې مه کوه. وکیل ولې کار پرېښوده؟ له هغه ښوونکي سره یو ځای شوې، بیا څه پلان لرې؟ ها سلیمه، مراد چیرته دی؟ ورور د چیرته دی زویا؟ ما ته ځواب راکړه. اوس د هماغه نه دی بخلی؟ ورسته له دومره کارونو بیا هم هغه په خپلو لاسونو پولیسو ته تسلیموي؟ ته څنګه ورور یې؟ موږ تا ته همداسې روزنه درکړې؟ هو مورې، تاسې ما ته همداسې روزنه راکړې. ښه او بد
رښتیا او دروغ تاسې راته ښودلي دي د بنده حق مرحمت وجدان دا هر څه خانو ستا وجدان چیرته دی مرحمت دې چیرته دی ها ستا عدالت یوازې په ورور باندې دې پلی کیږي فکر کوئ زه هیڅ خفه نه یم زه ډېر خفه یم باور وکړه مورې خو ما خپله پرېکړه کړې که زه هر څومره وځورېږم او خفه شم بیا مې له پرېکړې نه اوړم اوس مانه تا د هغه خبرې واورېدلې ویل یې په ما فشار مه راوړئ ما خپله پرېکړه کړې ده ښځې بس دی نوره مه ژاړه تقدیر کې به مو همداسې لیکل شوي وو خدای نه باید خیر وغواړو او دعا وکړو بله چاره نه لرو په هغه کور کې ما ارزښت نه درلوده تل مو د یوه پردي په څېر چلند کاوه تل مو یوازې زه ځوروله مسلک مې ژوند مې هر څه مې له لاسه ورکاوه جابره دا ته څه وایې داسې هېڅ کومه خبره نه ده زما او د سلیم ښوونکي ترمنځ به څه خبره وي که داسې ده نو بیا ولې ورخطا شوې ها ولې زه تا له هغه ښوونکي نه ډېره ښه پېژنم سهاره پوه شوې یوه ورځ به آزاد شم بیا به وګورې چې ما ته دوکه راکول څه سزا لري د دې کار حساب به هرومرو راکې وګوره سلیم ښوونکی داسې کس نه دی هغه د دې لپاره چې تا له زندان نه د هغه سړي پلوي مه کوه زما په مخ کې د هغه سړي پلوي مه کوه زه لیونی نه یم پوه شوې د یوې ښځې لپاره دا هر څه وشول زموږ دې حالت ته وګوره زه به دا درد څنګه وزغمم ما زندان ته لیږي او غواړي له صحرا سره نږدې ژوند وکړي وجدان عدالت دا هر څه دروغ دي ستا غوښتنه دا ده چې له ما نه ځان وژغورې څه وشول زوی دې هم ستا خبره ونه منله هغه سلیم چې ستا ډېر خوښېده د ټولو خبره یې د پښو لاندې کړه لرې شه سړیه لرې شه حالا زویه موبایل ته د ځواب ورکه څه دې مورې څه غواړې ښه یم مورې ډېر ښه یم د چا چې ژوند ته به شوی وي هغه به څنګه وي زویه داسې خبرې مه کوه زویه
حالا کور ته راشه یوه د حل لاره به پیدا کو لرې شه کنه زویا زما زړه به ودروي ارامه اوسه مه غوسه کېږه ژوندی واوسم او که مړ واوسم څه توپیر کوي که زه زندان ته لاړ شم هسې هم مړ کېږم په زندان کې ما ژوندی نه پرېږدي مورې زویا حالا کور ته راشه پلار او ورور د چې راغلل بیا به سره خبرې وکړو اوس نو ډېره ناوخته ده زه کومه کورنۍ نه لرم زه څوک هم نه لرم چې زما شاته ودرېږي زه په هغه کور کې هېڅ ځای نه لرم داسې مه وایه زویا هله هر چېرته چې یې بېرته راشه مراده ګرانه زویا خدای دې وبخښه مورې غږ وکړه ته ښایې مراده مورې خبرې وکړه مور باندې مې کوم څه شوي مورې دا څه وشول اصلي موبایل ته دې ځواب ورکړه اصلي څه شوي ځواب نه ورکوم بس دی نوره نو ستړې شوې یم اوف ځواب ورکړه لورې اوس به بیا مراد لیونی شي او کور ته به راشي که ورکم څه به وشي بیا به هماغه خبرې وکړي او ما باندې به فشار راوړي اوف بس دی نور نه غواړم د مراد خبرې واورم زویا مراده موبایل ته دې ځواب ورکړه شیطانې که په مور باندې مې څه وشي بیا به ټوله دې کاره پښیمانه کړم زه اوس څه وکړم که مور باندې مې څه وشي بیا ځان نشم بخلی بله مور باندې مې کوم څه شوي هیله کوم زر یو امبولانس راولېږئ هیله کوم سمه ده پته درکوم خو هیله کوم بیړه وکئ پته ولیکئ د څراغ سیمه د جومات کوڅه هو د جومات کوڅه کې 14 نمبر کور هیله کوم بیړه وکئ د مور حالت مې ښه نه دی لرې شه تا قسم کړی و چې له سلیم ښوونکي نه به غچ اخلې خو ته پوهېږې چې هغه ستا لپاره د خپل ورور په وړاندې درېدلی دی او غواړي هغه زندان ته واچوي ته غواړې څه ووایې مراد څه کړي چې سلیم ښوونکی غواړي هغه زندان ته وغورځوي صحیح کړي ځکه چې په خپله ګناه اعتراف ونه کړي حسین ته یې د پیسو وړاندیز وکړه هڅه یې وکړه هغه د هېواد نه بهر ولیږي خو سلیم ښوونکي خپل ژوند یې په ګواښ کې واچوه او حسین یې د مراد له لاسه وژغوره او قناعت یې ورکړه تر څو شهیدي ورکړي ته څه وایې ساحره یعنې هغه وکیل ماته دروغ ویل هو دروغ یې ویل د دې لپاره چې په رښتیا پوه نشي ډېره هڅه یې وکړه اصلي موخه یې دا وه چې ته په سزا محکوم شي او زندان کې پاتې شي خو سلیم ښوونکي د هغه پلانونه خراب کړل په لومړي سر که چې زما دا وایه واخیسته زه باید پوه شوی وای ته هماغه پخوانی جابر یې مخکې له دې نه چې ته په کوم څه پوه شې غواړې خپل غچ واخلې یو بې ګناه کس چې غواړي تا سره مرسته وکړي ته غواړې له هغه نه غچ واخلې
یو بېګناه کس چې غواړي تا سره مرسته وکړي ته غواړې له هغه نه غچ واخلې. له یوې خوا وایي چې اوس بدل شوی او ما سره مینه لري، خو له بلې خوا په ما شک کوي او په بد چلن سره غواړي ما سره حسابي وکړي. زه په دې نه پوهېدم سهرا. سلیم ښوونکی زړور او باانصافه سړی دی چې ما په ژوند کې لیدلی. تل یې له ما او علي سره ډېره مرسته کړې او اوس هم ستا د ازادولو لپاره د خپل لور په وړاندې درېدلی دی. ټوله کورنۍ او خپل خپلوان یې په مخ کې ولاړ دي، خو بیا هم له خپل کار نه تېرېږي. زه نه پوهېدم سهرا. که پوهېدلی بیا اوس خو پوه شوې که نه جابره؟ دا په یاد ولره چې ته د سلیم ښوونکي پوره وړی یې. وروسته له دې ښه فکر وکړه چې څه باید وکړې. یوه شیبه سهرا. مراد ولې حسین ته د پیسو وړاندیز وکړه؟ ولې غوښتل چې ما زندان کې وساتي؟ هغه له تا سره کومه ستونزه نه لري، یوازې د یو بل چا لپاره یې دا کار کوه. وکیلا ژوندی دې نه پرېږدم وکیلا، وژنم دې وکیلا. ویلي مې نه و چې ما سره کار مه لره. زما له اجازې پرته ته نشي کولی زما له موکل سره ووینې. ته پوهېږې چې ما ولې غوښتل ورسره وګورم؟ زما مخه نیولی شي، خو جابر به هرومرو په دې خبره پوه شي. هغه وخت به بیا څه کوې مراده؟ هغه تا پورې اړه نه لري، ته زما د لارې نه لرې شه. له مېرمن صحرا سره خبرې کوم، لاړ شه او موږ یوازې پرېږده. هله نو. نه مراده، نه. صحرا مېرمنې ته نور نشي نږدې کېدلی. دا ښځه ستا ګواښونو ته نور غاړه نږدي. تاسې کار مه لرئ ښوونکیه، دا مسله زموږ ترمنځ ده. نه صحرا مېرمنې، زه هېڅ چېرته هم نه ځم. سلیم ښوونکیه هیله کوم، زه هم غواړم مراد سره خبرې وکړم. دا سړی دلته څه کار لري؟ ما تا ته نو ویلي چې هغه دې کار کې مخکې لاپه ویلي دي وو، خو ته اوس په زوره هیڅ کار هم نشي کولی. زه هیڅکله هم ستا ګواښونو ته غاړه نږدم، پوه شوې؟ دا چې ستا خبره به منم، ښه به وي چې ټول ژوند په رذالت کې تېر کړم. هر څنګه چې وي، زه نور له هیڅ نه هم نه ډارېږم. اجل ته دې نږدې شوې یې صحرا، ژوند دې مه بربادوه. ده ته نور اجازه ورنه کوي، هڅه کوي زما د موکل فکر ګډوډ کړي، هغه ته ګواښ کوي. هر څه چې کوې ویې که، رښتیا به هرومرو یوه ورځ ښکاره شي. بیا به وګورو چې هغه وخت څه کوې مراده. نور نو بس دی، له دې ځایه لاړ شه، که نه نو ډېر بد به وشي وروره، ډېر بد. څه به وکړې مراده؟ ما هم زندان کې غورځوې؟ سلیم ښوونکیه هیله کوم، ما هم زنداني کوې؟ تاسې دواړه به د دې کار سزا ووینئ. ته فکر کوې سلیم به تا له دې حالت نه وژغوري، خو تېروتنه کوې. بیا به دې په نیمه لاره کې پرېږدې، بیا به وګورې. راځه چې لاړ شو ښوونکیه.
هر څه چې ووایي هر څه چې وکړي حق لري. زما په څېر یو کس نه به ولې ساتنه کوي. هغه له مانه هېڅ هیله نه لري. کله چې ما هغه ته اړتیا درلودله ما خپل باور له لاسه ورکړ. کاش څنګه چې په نورو باور لري په ما یې هم لرلی. ما ډېره هڅه وکړه چې یو ښه سړی شم خو هیڅ بریالی نه شوم. هر کله چې مې غوښتل ستا په څېر یو کار وکړم هر ځل به ناکامه شوم. هر ځل به مې هغه کار خراب کړ. هیله کوم وروره ما ته یو بل چانس راکړه. که ما زندان ته ولېږې بیا مې په ژوند کې هیڅ هم نه پاتې کېږي. خپله وروستۍ هیله به مې هم له لاسه ورکړم. زه نه غواړم بد سړی واوسم وروره. ولې مراده ولې دې داسې وکړه؟ زما لپاره هر کار کوي وروره. البته چې کوم یې ته زما کوچنی ورور یې. ښه نو ثابتېږه. یعنې څنګه؟ له ما سره راشه. مراده څه کوو راته ووایه که نه. لږ صبر وکړه وبه ګورې د جماعت له مخې نه تېرېږو. سمه ده؟ نه زه دا کار نشم کولی. سمه ده که ته نه غواړې به راسه زه مراده صبر وکړه. الله اکبر. ادې بهتر به هلکانو ته وګورئ. هلکانو تاسو دلته څه کوئ؟ مراده داسې مه صبر کوئ. وکړه. ووځئ. مراده وتښته. سمه ده صبر وکړه منډې مه وهه څوک نشته. ښه شو چې وژغورل شو. لږ پاتې و چې هغه ملا موږ ونیسي. ملا به مو د پلار ګیر کې ورکړي وروره. ودې لیده چې ملا لمونځ پرېښوده او موږ پسې یې منډه کړه. وروره ته پوهېږې زه هم ستا لپاره هر کار کوم. قسم خورم. سمه ده له ما سره ژمنه وکړه. نور د لمونځ له مخې تېر نه شي. دا ډېره لویه ګناه ده. خو ته هم تېر شوې. هغه نه حسابېږي زه خو تا پسې راغلم. خیر دی خو بیا هم تېر شوې. زما نیمه ګناه ستا په غاړه شوه. ټوکې مې وکړې. زه د شپې دعا کوم خدای به تا وبخي. که پلار مې خبر شي ډېر به په غوسه شي. په تا نه غوسه کېږي. یوازې به په ما غوسه شي وبه ګورې. ته څه رقم هلک یې ووایه. ها څه رقم هلک یې؟ په خبره نه پوهېږې؟ هېڅ نه هوښیارېږې که نه؟ هېڅ نه هوښیارېږې؟ خو زه پوهېږم چې تا سره څه وکړم. پلاره دا ګناه نه لري. هر څه زما له امله وشول. د لمونځ کوونکو له مخې زه تېر شوم. مراد زما مخه نیوله پلارجانه. لرې شه د پلوي مه کوه. ما ته وګوره. نه شرمېږې چې ورور د دې کارونو ته هڅوې؟ نه شرمېږې؟ مراده تا ته وایه. مراده چېرته یې؟ مراده مه خفه کېږه. اوس یې غوسه خلاصه شوه. زه له دې ځایه لاړ شه. ډېر درد کوي؟ هو درد یې وکړه. څه فکر کوې؟ هر ځل چې مې وهي ډېر درد کوي. لاسونه یې لوی دي. په یوه څپېړۍ زما ټول مخ سوره وړي. البته ته خو نه پوهېږې. ته هم مه وهه چې حساب برابر شي. اوس نو خوشحاله شوې؟ نه سمه نه ده. زما لاسونه خو کوچني دي. د هغه بدن نه څوک نه ژوبلوي. مورې هیله کوم دروازه خلاصه که. مورې زه یم مراد. دروازه خلاصه که.
خدای دې نه کوي چې په مور مې څه شوي وي. مورې مورې چېرته یې مورې 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 ښایې مورې مورې یو څه ووایه سترګې دې خلاصې که مورې وګوره زه راغلم مورې هیله کوم یو څه ووایه په تاسې نه کېږي اندېښنه مه کوه سمه ده مورې مورې په هوش راشه مورې هیله کوم یو څه ووایه ما سره خبرې وکړه هیله کوم هله مورې سترګې دې خلاصې که ماته یو څه ووایه زاره یې کوم مورې ما یوازې به پرېږده زه تا ته ډېره اړتیا لرم هیله کوم مزه مورې مورې ته دلته راشه راشه زه دې اوس نیسم یو ځله بیا لوبې کوو خیر دی. بس نو لورې زه خو ډېره ستړې شوم راځه چې کور ته لاړ شو. هله ډیر شکر دی خدای بیا هم یو خوشحاله کورنۍ ماته په نصیب کړه. هله دننه راشه بسم الله. زه څه کوم هغه کارونه چې له تا سره کړي وو دومره زر دې هېر کړل په هوش راشه. مراده زویه څه شوي مور دې چېرته ده؟ هلته ده دننه ده اجازه نه راکوي. زویه ووایه په مور دې څه شوي؟ نه پوهېږم پلاره په موبایل کې مو خبرې کولې ناڅاپه غږ یې بند شو. زه زر کور ته لاړم کور ته چې لاړم بېهوشه وه بیا مې روغتون ته راوستله وایي د زړه حمله پې راغلې زما له امله وشول. هغه باید وژغورل شي پلاره مور مې ما خفه کړه. که هغې باندې څه وشي هېڅکله هم ځان نشم بخښلی. دا کار وکړه چې هغه وتښتي ولې وژنې وروره هغه هم ځان لري که ډېر خفه کېږي بیا ورته مه ګوره ځان ورک شه. سلیمه څه شوي؟ صبر چې وګورم دا کار چا وکړ؟ شکران بیا تا دا کار کړی ته څومره جنجالي هلک یې دلته راشه. نه پلاره څه ورته مه وایه خپله ولوېدم. سلیمه زویه ته ښه یې په تا څه شوي دا کار چا کړی؟ د دې هلک ټپ پاک کړه دا بلمبوزکن هډوکۍ ماتوم. سمه ده اوس مانه مه په غوسه کېږه پورته لاړ شه زه یې ګورم. زویه ته خو ښه یې که نه؟ مه خفه کېږه زه ښه شوم ډېر نه یم ژوبل شوی. سمه ده مور مې ښه کېږي ته اندېښنه مه کوه. بله اصلی ته ښه یې ګرانه غږ دې عجیبه راځي. روغتون کې یم
څه روغتون کې څه شوي ته خوښه یې په مور باندې مې د زړه حمله راغلې. څه ښه نو اوس ښه ده سمه ده موبایل بند کړه موږ درځو. اصلي زما خبره واوره. اوس اړتیا نشته چې راشئ. موږ هم دننه نه پرېږدي چې ښه شوه خبر درکوم. سمه ده د خبر په تمه دی یم. څه شوي ترور مې په هغې د زړه حمله راغلې. هر څه د صحرا له امله کېږي. هغه ښځه یې هم روغتون کې بستره کړه. ناروغه مو په هوش راغله اوس ښه ده. خدایه ډېر شکر. ښه نو مونږ یې لیدلی شو ډاکټر صاحب. هو خو ډېر مو پاتې کېږئ باید آرام وکړي او هو د غم او اندېښنې نه باید لرې وساتئ که نه نو بیا به پرې حمله راشي. سمه ده. مورې زما ګرانې مورې زه ښه یم زویه ښه یم. زویا بیا دې هیڅ هم ونه خوړل. زه یې نه خورم وږی نه یم. تاسې ته ښه اشتیا غواړم. یو څو ورځې خپل حالت کې پرېږده. او هو خبرې مو ونه کړې؟ څه وشول جابر سره دې خبرې ونه کړې؟ د مراد د اصلي څېرې په اړه او دا چې سلیم د هغه خلاصون لپاره څومره هڅه کړې دا ټول مې ورته وویل. نه پوهېږم چې باور کوي او که نه. اندېښنه مه کوه. جابر داسې سړی نه دی چې یوه غلطي دوه ځلې تکرار کړي. او هو ته اندېښنه مه کوه. مهمه دا ده چې مراد له تاسې نه لرې لاړه. کله چې مې جابر ته د مراد په هکله وویل ډېر زیات په غوسه شو. که پوه شي چې هغه موږ هماره منې یو پریښې او موږ یې ځورولي یو. کله چې خلاص شي بیا د دې کار حسابي به هم ورسره وکړي. زه ډارېږم که جابر را خلاص شي کوم لیونتوب ونه کړي. فکر مې وکړ په تا کوم څه وشول. فکر مې وکړ کوم چا زړه مې په چاړه ووهلم. د خدای نه ډېر شکر کوم چې په تا کوم څه نه دي شوي. که نه ما به څنګه ژوند کوه. سمه ده مورې وګوره زه دلته یم ما باندې څه نه دي شوي. نور په دې اړه فکر مه کوه. خپله پوهېږې ته باید خفه نه شې. زه څنګه خفه نه شم زویه. دا چې ته خپل مسلک له لاسه ورکوې او زندان ته ځې دا خبره یوه شېبه هم زما له فکره نه وځي. غواړم له سلیم سره یوازې خبرې وکړم. شکرا.
لږ ارام وکړه. اوس د دې خبرو وخت نه دی. هیله کوم ښاغلی عثمانه. سلیمه زویا درته زارۍ کوم داسې مه کوه. ورور دې مه تباه کوه زویا. له دې خبرې تېر شه. وګوره هغه ډېر پښیمانه دی. دا کار نشم کولی. په دې کې د باندې حق خوړل شوی او دا حق د میرمن سهرا او د جابر دی. که هغوی له دې خبرې تیر شي بیا زه ورسره کومه ستونزه نه لرم. مورې ته فکر وکړه که سهرا ستا لور وی او کوم بل چا هغې ته داسې ګواښ کړی وی بیا دی هغه سړی بخلی شو. هغه به دې بې سزا پریښی و. وګوره کله چې زه بېګناه زندان ته اچولی وم ته څومره ډېره اندېښمنه شوې وې. دا هم داسې دی مورې. زه خپله غاړه نشم بندولی. ترور جانې ترورې ته ښه یې؟ موږ دې ډېر وډارولو. شفا دې وي. شکران میرمنې. شفا دې وي ترور جانې. شفا دې وي. شکران ترورې. ژوندي اوسئ. شکر دی ښه یم. خدای دې بیا داسې حالت در باندې نه راولي. انشاءالله لورې انشاءالله. ای ښاغلی رجای په دې ناروغه ځان ولې کار کوئ؟ تاسو باید آرام وکئ. ای که آرام ونه کوئ بیا زر نه ښه کېږئ. که ښه نه شئ بیا به کار څوک کوي؟ د شیطان غوږونه دې کاڼه وي. خور جانې د جومات په خیریه مرکز کې د شیطان څه کار دی؟ یوازې لږ ساړه شي وي بس. دا باید ګرم وساتل شي. او هو زه ورته لیمویي چای جوړوم. هغه چې وڅکي بیا به روغ رمټ شي. تاسې څنګه پوه شوې چې زه ناروغ یم؟ ما ته خو احمد مولا صاحب وویل بیا په منډه منډه دلته راغلم. یعنې تاسې باید زر ښه شئ کنه نو د مرکز کارونه به شاته پاتې شي. پام چې کوم بل فکر ونه کړي. ای لږې خبرې ډېر کار. هله لاس دې په کار واچوه. ای ته به هم لرئ. باکس کې مې د تبې علاوه تلې له ځان سره ګرځوم. خوله مو خلاصه کوئ؟ هو همداسې سمه ده. ترورې موږ دې ډېر وډار کړو. ډاکټر ویلي چې له غم او اندېښنې نه باید لرې واوسې. لږ د خپل ځان په اړه فکر وکړه. په ځان پام کوه. زما ځان او وینه دواړه زما اولادونه دي. که په هغوی څه وشي نو حیرانه پاتې یم چې بیا څه وکړم.
وګورئ سلیم هم ډیر خپه دی موږ نه پوهیږو چې په زړه یې څه تېرېږي هر څه چې په تقدیر کې وي هماغه به کېږي کیدای شي اوسنی حالات ټولو ته بد ښکاره شي خو نه پوهیږو چې راتلونکي کې به کوم حالات په موږ راشي زه له تا نه هیله لرم چې مراد وبخي دا نو څنګه خبره ده ها څه خبره ده څه ته ګورئ افا ما ویلي وو که لوبه وکې بیا بایله به ستا وي هسې همدا د حل لاره نه ده ښه نو راځه چې له دې ځای لاړ شو ګناهکار باید خپله سزا وویني نو مرادي ولې ونه ویني